سلام علیکم ګرانو دوستانو. ډیر وخت بعد به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو دوه ډیر د خوشحالۍ خبرونه درکړم. اولنی خبر به زه تاسو ته د افغانستان د لوبو په هکله باندې وایم او دویم خبر به زه تاسو ته وایم چې درې نور افغان لوبغاړي هم سریلانکا لیګ کې اخیستل سوي دي. نو که تاسو هم ورباندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ. نو ټول نه مخکې به زه هغه ملګرو ته خبر ورکړم که چاته سیما ویډیوګانې نه رسیږي دغه سبسکرایب څنګ کې یو بیل آیکن ده په دغه باندې کلیک وکړئ او بیا آل سلیکټ کړئ. هغې نه وروسته زه چې کله نه ویډیو اپلوډ کړم ټول نه مخکې به تاسو ته درځي. نو راځم دغه خبرونو ته. د افغانستان لوبو نه مخکې به زه تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ په هکله یو خبر درکړم چې نن پاکستان سوپر لیګ فاینل لوبه ترسره سوله. دغه لوبه که موږ وګورو اول لاهور کالندر بیټینګ ترسره کړ 115 رنز د ټارګټ په 10 اوورو کې کراچۍ غوندې مضبوطه ټیم ته او کراچۍ ټیم بیا ډیر په اسانۍ سره دغه فاینل لوبه وګټله. یعنې د کال 2020 پاکستان سوپر لیګ چمپیون کراچۍ کینګز ول. نو اوس راځم د افغانستان خبرونو ته. د افغانستان ډیر زبردست دوه خبرونه مې ترلاسه کړي دي. دغه اولنی خبر به زه تاسو ته وایم چې افغانستان به کال 2021 کې شپږ ملکونو سره ډیر غټ سیریزونه ترسره کړي. زه به تاسو ته وایم چې کال 2021 کې به افغانستان هندوستان سره لوبیږي، پاکستان سره به لوبیږي، ویسټ انډیز سره به لوبیږي، استرالیا، آیلینډ او زیمبابوې غونډې ټیمونو سره به افغانستان لوبې ترسره کړي. دغې نه علاوه افغانستان به په کال 2021 کې شلوریزه ورلډ کپ کې به هم لوبې ترسره کړي او شلوریزه ایشیا کپ کې به هم که خیرې لوبې ترسره کړي. نو دغه لوبې که موږ وګورو اف ټي پي پروګرام چې زه تاسو ته بار دغه خبره درکوم چې دغه د آی سی سی لخوا نه برابرې سوي دي او دغه به که خیرې 100 په 100 کې انشاءالله ترسره کیږي. که کومه بله پیښه یا واقع رامنځته نسي. او زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان اولنی سیریز چې ما هغې باندې هغه بل چینل کې ویډیو هم تاسو ته جوړه کړې ده. د افغانستان اول سیریز کې 53 اورېدي لوبې به افغانستان آیلینډ سره ترسره کړي. نو د افغانستان او د آیلینډ چې کوم راتلونکی سیریز ترسره کیږي دغه به جنوري 18 تاریخ باندې شروع کیږي. اولنی لوبه جنوري 18 باندې ده، دویم جنوري 21 باندې ده، دریمه لوبه بیا جنوري 23 باندې که خیر ترسره کیږي. نو امکان لري دغه به دوبۍ یا په هندوستان کې دغه سیریز ترسره سي. او دغې نه علاوه که څنګه چې تاسو ته ما مخکې نه ویلې افغانستان، هندوستان، پاکستان، ویسټ انډیز، استرالیا غونډې ټیمونو سره په کال 2021 کې لوبې ترسره کړي. نو دغه دویم خبر به زه تاسو ته د سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې خبر درکړم چې سریلانکا پریمیر لیګ 26 نومبر باندې که خیر شروع کیږي او د افغانستان رحمان الله ګوربز، قیس احمد، حضرت الله زازی او نوین الحق دغه څلور افغان لوبغاړي خو اول کې اخیستل سوي ول. اوس دغې نه علاوه درې نور افغان لوبغاړي مخیستل سوي دي. دغه درې نور افغان لوبغاړي چې کوم دي کریم صادق مخیستل سوی ده، سمیع الله شینواری او آفتاب عالم. دغه درې نور افغان لوبغاړي په سریلانکا پریمیر لیګ کې اخیستل سوي دي. او زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبغاړي ځکه واخیستل سول زیاتره د انټرنیشنل لوبغاړي چې کوم دي لکه کریس ګیل، ډیوډ میرل، د نه علاوه بعضې نور لوبغاړي دي هغوی سریلانکا پریمیر لیګ کې لوبه ونه کړله. نو سریلانکا والا افغانستان باندې زړه ښه کړي، یعنې د افغانستان لوبغاړي واخیستل. نو د ما په نظر باندې سریلانکا والا په دغه باندې غولېدلي دي لکه کریم صادق اخیستلی، سمیع الله شینواری اخیستلی او آفتاب عالم اخیستلی. که موږ وګورو افغانستان کې دغوی نه ډېر ښه لوبغاړي دي باید هغه اخیستلي ول لکه درویش رسولي غوندې لوبغاړی باید دوی اخیستلی و، نجیب زدران غوندې لوبغاړی باید دوی اخیستلی و. خو په هر حال باندې بیا هم کریم صادق، آفتاب عالم او سمیع الله شینواری ته د موږ له طرف نه مبارکي. زه ورباندې خفه نه یم، زه ورباندې خوشحاله یم. خو ما ته داسې ښکاري چې دوی نه ډېر ښه لوبغاړي افغانستان په داخل کې دي. خو بیا هم دوی ته پکار ده چې په سریلانکا پریمیر لیګ کې پوره کوشش وکړي چې خپل ټیمونو لپاره ښې لوبې ترسره کړي.